د خپل ژوند مشکلات ته تاسو خپله یو رای حل پیدا کړئ. که تاسو چیرې ستړي یاستئ، غمجن یاستئ، سست یاستئ، هیڅوک ستاسو په قصې کې نه دي. که غواړئ ژوند کې تغیرات راولئ، همدا موبایل چې په لاس کې لرئ همدې نه ښه ګټه واخلئ. ښه ګټې نه مطلب څه شی ده؟ یو ډیجیټلي مهارت زده کړه. مفته یې زده کوی شئ. یوټیوب نه بهترین استاد ده. بهترین استادان پکې پیدا کوی شئ چې تاسو ته مفته درښیي چې څنګه کوی شئ موبایل نه پیسې وګټئ، څنګه کوی شئ چې یو ډیجیټلي مهارت زده کړئ. 2025 ته که اوس هم ته بهانې کوې او بهانو پسې یا وایې چې ما ته فرصتونه نسته، دا ستاسو کمکلتوب ده. یعنې تاسو خپله ځان ته فریب ورکوئ، دوکه ورکوئ. نو زما وروڼو، زما خویندو، خپل ژوند کې خپله تغیرات راولئ. همدې موبایل نه ښه ګټه واخلئ او یو ډیجیټلي مهارت زده کړئ چې تر څو وکوی شئ یو ښه آنلاین کاروبار شروع کړئ.